البخاري قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني علي بن الحسين أن الحسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيب من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتلي بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإدخل أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي وبين أن أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار فرجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد جبت أسلمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك علي حين رأيت ذلك المنظر منهما فقلت من فعل هذا؟ فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو في هذا البيت في شر من الأنصار. فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة رضي الله عنه فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الذي لقيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيتك اليوم قط. عدا حمزة رضي الله عنه على ناقتي فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة رضي الله عنهما حتى جاء البيت الذي فيه حمزة رضي الله عنه فاستأذن فأذنوا لهم فإذا هم شر. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة رضي الله عنه قد ثمل محمرة عينه فنظر حمزة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة رضي الله عنه هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمن فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة فخرجنا معه. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت وكانت فاطمة رضي الله عنها تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر رضي الله عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا أني عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر رضي الله عنه إلى علي وعباس رضي الله عنهما وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر رضي الله عنه وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. قال أبو عبد الله اعتراك إذ فعلت من عروته أصبته ومنه يعروه واعتراني. وبه قال حدثنا إسحاق بن محمد الفربي قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث فقال مالك بينما أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيني فقال أجب أمير المؤمنين. فانطلقت معه حتى أدخل على عمر رضي الله عنه فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من أدم فسلمت عليه ثم جلست فقال يا مال إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضخ فاقسمه بينهم. فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري. قال فاقبضه أيها المرغوم. وبين أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم يستأذنون؟ قال نعم. فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا ثم جلس يرفع يسيرا ثم قال هل لك في علي وعباس رضي الله عنهما؟ قال نعم. فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا فقال عباس رضي الله عنه يا أمير المؤمنين
اقض بيني وبين هذا وما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما بني النضير. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخرين. فقال عمر رضي الله عنه تئذكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمر رضي الله عنه على علي وعباس رضي الله عنهما فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قد قال ذلك. قال عمر رضي الله عنه فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس رضي الله عنهما أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر رضي الله عنه ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعلم أنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر رضي الله عنه فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر رضي الله عنه والله يعلم أني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد وجئتني يا عباس رضي الله عنه تسألني نصيبك من ابن أخيك وجاءني هذا يريد علي رضي الله عنه يريد نصيب امرأته من أبيها. فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر رضي الله عنه وبما عملت فيها منذ وليتها. فقلت ما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. ثم أقبل على علي وعباس رضي الله عنهما فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فدفعاها إلي فإني أكفيكما. ویلم د کنم د ویله ټول ویلای د کنه درې سره روایت هغه اول د شریفه قسم د حضرت علی کرم الله وجهه خانو ولی چې چا پرې کړي وو او دا دومره د میراث قصه التم چې حضرت بی فاطمه خپه شوه هغه اوږد بحث چې موږ تاسې کړی و چې چا بیا ویلې چې جنازې ته هم صدیق اکبر ورنه غوښته هغه قسم مخکې تېره شوې ده. دا د حضرت علي و حضرت عباس مطالبه د حضرت عمر صاحب نه دا قسم درې وارې خو غالبا مفصله تېره شوې ده. خمس د غنیمت پنځمه حصه دا د حکومت په اختیار کې ده. په مصالحو اجتماعیو کې لګوی شي مقاتله او مجاهدینو ته ورکوی شي د ضرورت په وخت کې مسکینانو محتاجانو ته ورکوی شي او د بیت المال د شي نه عمرا د وخت د خپل کور نفقه په قدر د کفایت کړی شي. حضرت پیغمبر علیه السلام ویل چې دغه شی چې د ما د مؤنت د اهل نه زاید شي او د مؤنت د عامل د مانه هغه بیا په صدقه د فی سبیل الله نو هغه څوک چې ولی عهد شي یعنی ذمهوار شي قایم مقامه د امیر شي هغه هم د دغه بیت المال نه په قدر د کفایت باندې خپل ضرورت خو په یغه شرط باندې چې د ځان وقف کړي خدمت مسلمانانو ته خپل تجارت او کاروبار ته نه د خلاص لګیا د په خدمت مسلمانانو نو د مسلمانانو د مشترک مال نه چا بیت المال ده په قدر د کفایت باندې نفقه اخیستی شي زائد نه په قدر د کفایت باندې. کفایت بیا د صحابه او ځان ته ژوند و
چې یوه ورځ په کور کې د حضرت عمر صاحب حلوا که صدیق اکبر په کور کې حلوا پخه وه چې دا هم دې کوم منع کړه وایي د بیت المال نه چې تا کوم شی مقرر دی په هغو کې لکه یوه انا جمع کوله د یوه جمعه کې دومره روپۍ زیاتې شوې چې یو دا د سهار حلوا مو پخه کړه هغه هم کاټ کړې د ځانه چې معلومیږي دا یې موږ د ضرورت نه زیاتې دي د دغه نه بغیر هم ګزاره کېږي نو په قدر د کفایت باندې د بیت المال نه اخذ کړی شي. باب أداء الخمس من الدين وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن ابي جمره الضباعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه ممن وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفة. دا خمس اختیاري شی نه ده، دا د دین یو جز ده. حضرت نبی علیه الصلاۃ والسلام وفد عبدالقیس ته چې د څلورو شیانو امر کوي تشریح بیا موږ تاسې مسلم او بخاري په دواړو کې تفصیلي ویلې ده. د ایمان په تشریح کې بیا ادایګي د خمس هم ورته ذکر کوي چې خمس د غنیمت چې ده دا به م ورکوئ حکومت ته، دا د تاسې اختیاري شی نه ده، دا د ایمان جز ده، شرعي حکم ده. باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسموا ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقا. د حضرت پیغمبر علیه السلام په حیات باندې موږ تاسو خبر کړی و د ده چې کومه نفقه د بیبیانو د ده په وخت کې د کوم څه نه ورکول کېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا د تګ نه بعد هم د هغه نه ورکول کېده. ورسره یې دا ویلې چې د ما د کور د نفقې او د عامل د نفقې نه چې زیات شي نو هغه بیا صدقه ده فی سبیل الله. نور دا مسله مخکې موږ تاسو ویلې وه چې ام المؤمنین وی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم چې دنیا نه لاړ لږ شی د اوربشو د ما په کور کې موجود و، خو تر ډیره وخت هم دغه خواړه نه ختمېده. سودا ده چې سودا هم شو چې ته خو یې وتله مینځې ته مې ویلې چې څومره پاتې ده د هغه نه بعد بیا زر ختم شو. دغه ځای کې موږ تاسو ویلي وو چې دا شمیر کله سبب د بې برکتۍ ګرځي، خو هغه کې هم دا خبره کړې وه یو د اخیستلو خرڅولو وخت ده هلته خو ټول ضروري ده، بیا دغه نو سودا نه سی کېږي چې باید مکایلتنې موازنتنې هغلته خو بهتلیا خو ضروري ده. دومو هغه ځای کې هم کیل ویلي و چې تاواني نه ده چې د مصرف دپاره چې په کور کې زیات شی ونه لګېږي په اندازه باندې شی وتلې چې د موږ د کور مثلا دومره بس کېږي هم تاواني نه ده. دا د بې برکتۍ ځای دا دی چې دا بیا به عجوب ګورې چې ودرې څو راپاتې شوې په کور کې ګورې چې څومره وړه پاتې شوه. دغه سبب د بې برکتۍ ګرځي ولې چې ته په خپل جوب باندې ګوتې ویې نو اعتماد دې په خپل جوب شي. تا ذاتې تهیه وکړه چې یاره یوې جمعې خرچه شته خبر به نه یې چې د باندې د دره پښه وویله ولوې د غاښتې ووتو ډاکټر ته لاړې ټولې درنه لاړې. تقدیر او تقدیر دا نه سره چلېدی، اعتماد به په هغه باندې نه کوي، اعتماد به په خزانو د الله تعالی باندې. باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من البيوت إليهن وقول الله وقرن في بيوتكن ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وبه قال حدثنا حبان بن موسى ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنهم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له. وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا نافع قال سمعت ابن ابي مليكه قال قالت عائشه رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ضيقي وريبه. قالت دخل عبد الرحمن رضي الله عنه بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فاخذته فمضغته ثم سننته به.
وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما، قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياد عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة رضي الله عنها فقال هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة رضي الله عنها، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة رضي الله عنها من الرضاعة إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. د ازواج مطهراتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوټو بیان دغه کې مطلب څه ده؟ مطلب دا ده چې سړی قرآن عظیم شان ته وګوري، احادیث مبارکه ته وګوري، د دغه کوټو نسبت کله پیغمبر علیه السلام ته کیږي کله ازواج مطهراتو ته کیږي. اوس دا کوټې د چا وي؟ کوټې د پیغمبر علیه السلام وي، د خاوند د میړه د ښځو خو نه د خپل شخصي، خو د استوګنې په نسبت هغې بیبي ته نسبت کیږي. دا د پلانکۍ کوټه، دا د پلانکۍ کوټه، کوټې دي ټولې د خاوند سړی 2 ودونه لري 3 ودونه لري، کور ټول د ده ده، لیکن هغه کوټه کې چې کومه ښځه اوسېږي هغې ته نسبت کیږي اهل بیت. اوس اول آیت ته وګورو، کله ربي کریم د کوټو د کورو نسبت ازواج مطهراتو ته کوي، وقرن فی بیوتکن، ای ښځو د نبی علیه السلام ای بیبیانو په خپلو کوټو کې اوسېږئ، د باندې مه ګرځئ. کله بیا د نبی علیه السلام ته نسبت کیږي چې د بیت نبی علیه السلام کور ته چې ورځئ نو مه ورځئ مګر په هغه وخت کې چې اجازه درته وشي. هلته مو مخکې نور ذاتي ویلي د غیر ناظرین اناهو، داسې هم نه چې مړی ته یې غوښتی چې ښه نو نن موقع ده د مجلس، مړی په 12 بجې ده درځئ په 10 بجې ورشو، دا 2 غنټې به مجلسونه کوو. کله نسبت نبی علیه السلام ته کیږي کله ازواج مطهراتو ته کیږي. حضرت ام المؤمنین چې د نبی علیه السلام مرض مبارک چې دروند شو نو د نور ازواج مطهراتو نه لکه تعریضاً اجازه غوښته چې مرض د ما په کور کې ګورې بیا نسبت ځان ته کې چې د ما په کوټه کې وخت را سره تیر کړي، چې یو اجازه وکړه. دا وروسته روایت کې حضرت نبی علیه السلام په اعتکاف کې ده، یوه بیبي مبارکه د ماخستن نه بعد پښتنې ته ورغلی ده. نبی علیه السلام چې کله دا رخصتیږي ورسره روان شو، تیاره ده، دا چې ځي نو هغه جومات تر دروازې پورې هلته 2 صحابه د باندې تیریږي، د جومات د ورنه یې ولیده چې نبی علیه السلام سره بیبي مبارکه ده روان دي، نو قدم یې اوچت کړ. حیاناک سړی د بل په اهل باندې داسې شرمیږي د لیدلو لکه د خپل اهل باندې. د نبی علیه السلام سره بیبي ده نو موږ ته مناسب نه ده چې څوکت ځو یا درېږو یا مجلس کوو. دوی چې تیز قدم واخیست نبی علیه السلام غږ ورته وکړو څوکت ځئ، دا یې تاسې مور د پلانکۍ ده. هغه غریبانان سخت خفه شو چې دا لکه موږ باندې نبی علیه السلام بدګمانه شو چې پردی، موږ خو څه بدګمانه نه یو. نبی علیه السلام ورته وویل دا شیطان خبیث ته وګورئ. نبی علیه السلام ورته وویل دغه شیطان د انسان په وینه کې داسې تګ کوي و بدن کې لکه وینه، کله یې په خپل نبي بدګمانه کړي.
شاګرد په استاد بدګمانه کی، مرید په خپل پیر باندې بدګمانه کی، لاړ شي بیعت سلسله ور ختم کی، استادي او شاګردي حقوق لاړ شي ورمات کی ور ختم کی. اوس دلته بیا نسبت ته د پلانکۍ کوټې د ام المؤمنین ام سلمې د کوټې تر دروازې نبی علیه السلام ورسره روان و. دا بل چې زه بام ته وختم د حضرت حفصې، حضرت عبدالله ابن عمر وی حضرت حفصه خو د نبی علیه السلام بیبي د خور ده، د کوټې نسبت بیا خپل خور ته کی چې زه دغه کوټې بام ته وختم. دا بل روایت کې بیا ام المؤمنین چې مازیګر لمونځ به نبی علیه السلام داسې کو چې هغه لمر به د ما د حجرې نه بیا نسبت ځان ته کی. یعنې دواړه نسبتونه جایز دي. مطلب دا ده چې نسبت مالک ته د ملکیت په نسبت، نسبت ښځې ته د استوګنې په نسبت. خو دغه ځای کې یو خطرناک ځای ده. حضرت پیغمبر علیه السلام یو ورځ بیان کوي مسجد نبوي مبارک شمالن و جنوبن ده، کور مبارک په یخ طرف ته، بیا په یخ طرف کې داسې دا کوټې د هر یو حد معلوم ده. مثلا هلته د ام المؤمنین حضرت عایشې کوټې دروازه ده، منبر په یخ ځای ده. هغه ځای کې پیغمبر علیه السلام بیان کوي بیا یې ګوته ونیوه طرف دی نحوه، طرف دی کوټې د حضرت عایشې ته. طرف نه یې څه معنا مراد و؟ مشرق. خو د یخ طرف نه مشرق ده چې فتنې دي په دغه لوري باندې. موږ تاسې بار بار نه ویلې د خوارج د کومې خوا نه پیدا شوه، معتزله د کومې خوا نه پیدا شوه، نجدي د کومې خوا نه پیدا شوه، دجال به بیا د کومې خوا نه راځي. خو ټول مدینې منورې د مشرق په جانب یخ طرف ته نسبت وکړه او ورته هلته فتنې د درې وارې کوم ځای کې حیث یطلع قرن شیطان. دلته بعضې ظالمان ام المؤمنین ته نسبت کوي چې دی د دې کوټې ته وښوه چې په دغه کې شیطان اوسیږي العیاذ بالله، او دا ځای د استوګنې د چا و؟ د پیغمبر علیه السلام. دومره سخته بې ادبه بې حیا د تعصب د وجه نه ام المؤمنین ته نسبت چې نبی علیه السلام هغه د دې طرف ته اشاره وکړه. دا نحوه سترګو نه ټکي نیم سترګې ړندې دي چې نحوه یې ویلې که دې کوټې ته یې ویلې، خو دغه طرف یې وښو چې د مشرق په جانب باندې فتنې دي. اوس محراب په یخ ځای کې د جومات په دغه طرف ته چې مشرق جانب ته لاس نیسي خو یخ طرف ته نیسي، مغرب جانب ته چې لاس نیسي دغه طرف ته نیسي. مشخصه کوټې ته خو یې نه دی نیولې، هغه ځای خو مشهد د رسول الله ده، نبی علیه السلام کې اوسېږي، خو ځای د مطلع د شیطان نه ده. دا بل ځای کې بیا چې نبی علیه السلام بیبي مبارکې کور ته څوک اجازه غواړي، دا بل ام المؤمنین ورته څوک د تا کور ته ګوره، هغه د ام المؤمنین کې اوسېږي د تا کور ته، کور خو د نبی علیه السلام ده، خو دوی پکې اوسېدې تر مرګه پورې، ځکه د نبی علیه السلام سره نسبت نه و ختم شوی، هغه کوټو کې تر مرګه پورې دی زندګي.